شایانه د کوهاټ بازار کې ګرځه، بعضې نمکشانو پسې ګرځه او خار د ستا د چاکار به پکې نه وي، ته کوهاټې ته اوچتې سترګې ګرځه. صحیح وای دا خلک ولې خلک وجني په دیو څه شوي دي، حقلې پوندو کې که سر کې واښه شوي دي. ملګرو دا کم تصویر چې تاسو ته ښکاري شایان خان دی. شایان خان داسې چل شوی دی چې په موټر سایکل باندې روان و او نامعلومه ګولۍ راغلي ده او په هغې باندې لګېدل دی، د هغې له سببه چې کوم دی د هغې مرګ واقع شوی دی. خو زه به تاسو ته چې نامعلومه ګولۍ نه بلکې چا ویشتی دی، د دیو کم رشته دار مور پلار د هغو کوم وینا چې د هغه وایي چې د دیو هیڅ قسمه دشمني یا څه نه وو، خو موږ هم نه یو خبر چې دا ولې او په چا او په څه وجه باندې د هغه مړ کړو. تر اوسه پورې چې کوم دی که تاسو سوشل میډیا ټیک ټاک او دا وګورئ نو ډېر زیات په ټرینډ کې دی او ډېر زیات خلک چې کوم دی پرې خفه دي، وایي چې آیا شایان په شان ماشوم یعنې ډېر ښایسته ماشوم هغه په دې دنیا کې چا پرې نه ښودو، برناحقه چې کوم دی خلک راولګېده او هغه یې مړ کړو، نو نور به سړی هغه د خپل ځانه څه تمه وکړي چې آیا زموږ په ملک او زموږ په کوهاټ کې هغه امن دی او موږ به داسې وګرځو. نو ډېر زیات پرې خفه شوم. نو حکومت له دا پکار دی چې کوم د دې تفتیش وکړي او د دې خلاف راپاڅي، کوم کسان چې دي هغه زر تر زره ګرفتار کړي، ځکه سبا له داسې څوک ونه کړي، ځکه یو بې ضرره ماشوم چې کوم دی هغه یې وژلی دی، لکه چاته څه قسمه ضرر هم په داسې عمر کې هغه نشو رسولی. په تفصیل سره بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.